نادر شاکوټ له ولسوالینا د ګوربز تر ګمرک پورې یو مستقیما یو بل سرک یو ترانزیټي سرک ان شاء الله په پلان کې دا الله د اسلامي امارت ته زر توفیق ورکړي چې دا پلان سر ته ورسوي. په دلیدنه کې د خوست والي مولوي عبدالله مختار د ګربز ولسوالۍ په 13 کلن جهادي دوره کې سرښندونکې مبارزه وستایله او د هغوی د استقامت او قربانۍ قدرداني یې وکړه. نوموړي له قومونو وغوښتل چې د یووالي لپاره ګډ کار وکړي او خپلې کرکې ګیلې او لرېوالی یوې خواته کړي. هغه ټینګار وکړ چې ناوړه دودونه او غلط رواجونه باید په ګډه له منځه یوړل شي چې د سیمې د سوکالۍ او پرمختګ لپاره سالمه فضا رامنځته شي. والي زیاته کړه چې د خپلواکۍ ساتنه د ټولو ګډ مسؤلیت دی او باید هر وګړی په دې برخه کې خپله ونډه ترسره کړي. همدارنګه هغه زیاته کړه چې په پلان کې لري د خوست میشتو ولسونو او بېلابېلو قومونو د یوه ګډه جرګه جوړه کړي څو د بد رواجونو مخنیوی وشي، شخړې له منځه ولاړې شي او د ورورولۍ روحیه نوره هم پیاوړې شي. مولوي عبدالله مختار د ښځو د حقونو په اړه هم خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې ښځې باید خپل شرعي حقونه ترلاسه کړي، له زور زیاتي خوندي وساتل شي او د عدالت پر بنسټ د هغو ستونزې واورېدل شي.